أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول المنافقون هركلة المنافقان والذين أو هغ خلقوا في قلوبهم مرض شددوي پزلونو کې مرض دي غر هؤلاء مغرور کړي دي دوی لرا دينهم دين د دوی ومن يتوكل على الله او څوک چې توکل وکړي په الله تبارک وتعالى باندې فإن الله عزيز حكيم نو پس بشکا الله تبارک وتعالى غالب دی او خاوند حکمت دی ولو ترى او کچری اوینتو اذ يتوفى الذين كفروا چکلا روحنا اباسی د هغه کسانو نه چې کافران دي الملائکه فرشتي یضربون وجوههم وخی په مخونو د دوی گزارونه کوي په مخونو د دوی وادبارهم او پشاګانو د دوی وذوقوا او دا ورته وای وذوقوا او اوسکه عذاب الحريق عذاب سوزون کې ذالک بما قدمت ذالک دا سزا بما قدمت په سبب د هغه عمل چې وړاندې لګلی دي ایدیکم لاسونو دستاسو وان الله او بشکا الله تبارک وتعالى ليس بظلام ند ظلم کون کې للعبید پخپلو بندگانو باندې كدأب آل فرعون لکه چې حال شو د قوم د فرعون حال د دوی پشان د آل د فرعون شو والذین او د هغه خلقو من قبلهم چې د دین روان دیو کفروا بآیات الله دوی انکار کړو په آیاتونو د الله تبارک وتعالى باندې فأخذهم الله پس اونیول الله تبارک وتعالى دوی بذنوبهم په گناهونو د دوی ان الله بشکا الله تبارک وتعالى قوی ډیر طاقتور دی شدید العقاب سخت عذاب ورکون کې دی ذالک بان الله دا زکه چې بشکا الله تبارک وتعالى لم یکو مغیرا هیڅکله ندی بدلون کې نعمتن د یو نعمت انعامها چې انعام کړی وي د لرا علی قوم په یو قوم باندې حتا یغیروا تر دې پوری چې دوی په خپل بدل کړي ما هغه سو به انفسهم چې د دې پزلونو کړي وان الله بشک الله تبارک وتعالى سميع عليم اوریدن کې او په هدي کدأب آل فرعون د دې حال پشانت د حال د آل فرعون والذین من قبلهم او د هغه خلقو چې وړاندې لدینو کذبوا بآیات ربهم دوی نسبت کړو نسبت د دروغ کړو په آیاتونو د رب خپل باندې فاهلكناهم پس هلاک لمونږ دوی لرا بذنوبهم په گناهونو د دوی واغرقنا او غرق لمونږ آل فرعون فرعونیان آل فرعون وكل كانوا ظالمين او طول ظالمان ان شر الدواب بشکا ډیر بد زناورنا بشکا ډیر بد سالرون کونا عند الله دغه کې د دواب نه مراد هر جاندار دی هر سالرون کې ان شر الدواب بشکا ډیر بد جاندارونه د سالرون کونا عند الله د الله په نسبان دي الذين كفروا هغه کسان دي چې کافران دي فهم لا يؤمنون پس دوی ایمان نه وروړي الذين هغه خلق عاهدت چې وعده کړی دا تا منهم د دوی سره ثم ينقضون عهدهم بیا دوی ماتوي خپل وعده في كل مره په هر پیره کې په هر ځل وهم لا يتقون او دی پرهیزګاری نه کوي دی نه یریږي یا دی تقوا نه اختیاري فاما تثقفنهم پس که چرته بیا مو دوی لرا فی الحرب په جنگ کې فشرد بهم نو ازغلوا د دوی په ذریعہ د دې د مرعوب کولو په ذریعہ من خلفهم کم چې رستو د دوی نه دي لعلهم يذكرون د پاره د دې چې دی نصیحت حاصل کی او اما تخافن او کچره ته یریږي من قوم د یو قومنا خیانتن د خیانتنا فنبذ الیهم نو اغرزوا د دوی طرف ته على سواء د برابرۍ په بنیاد باندې فنبذ الیهم على سواء نو د دې طرف ته اغرزوا د برابرۍ په بنیاد د دې وعده معاهده ان الله بشک الله تبارک وتعالى لا يحب الخائنين محبت نکي د خیانت کوونکو سره